لکه مروت کښې د صحت محکمې لوی اېکشن. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لکه مروت کښې غټه کاروایی کړې ده. ډیوټۍ نه د غیر حاضرۍ په سر د ډي ایچ کیو هسپتال شپږ یو ملازمین معطل کړ شوي دي. ایم ایس لز فارغ د خرابې کارکردګۍ په وجه میډیکل سپرنټنډنټ له عهدې لرې کړ شو. ایکسپایر دوایانې هسپتال کښې د نیټې تېرې دوایانو په موندلو ذمهوارو ته شوکاز نوټیسونه جاري شول. نوي مقررات ډاکټر عمر حیات نوی هاس مقرر شو. حکومتي ځای وایي چې د غفلت په سر به د چا سره هم رعایت ونکړل شي.